बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په نن ورځ درس کې به تاسو ته موږ د یوټیوب څخه څنګه یو ویډیو ډاونلوډ کوو د هغې طریقه به تاسو ته وښیو. یو زموږ د ملګرو پوښتنه کړې وه زموږ یو څخه د یوټیوب په کمنټس کې زموږ په یو ویډیو باندې کمنټس کړي وو چې څنګه کولی شو د یوټیوب نه ویډیو ډاونلوډ کړو. نو په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د ډاونلوډ کولو طریقه او لنډه لاره به وښیو. کوم ویب سایټ څخه استفاده کیږي او کوم یو طریقه په اسانه سره ډاونلوډ کولی شو د هغې به موږ نن تاسو ته په دې لیکچر کې لارې او طریقې وښیو. ښه راځو، کله چې تاسو غواړئ د یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ دلته موږ سره یو ویب سایټ دی د ویډ سیپ په نوم باندې. دا به تاسو خلاص کړئ. په دې سره موږ کولی شو د یوټیوب څخه ویډیو په اسانۍ سره ډاونلوډ کړو. ډېر فاسټ او ایزي طریقه ده، ایزي میتھډ دی. تاسو به راشئ په یوټیوب کې په هر یو ویډیو باندې چې کلیک وکړئ د هغې لینک راواخلئ او په دغه ویب سایټ کې په دغه سرچ باکس باندې پیسټ کړئ. نو تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو به ډاونلوډ کړئ په اسانه او په ډېر اسانۍ سره. زه راځم دغه ویډیو چې ما سره دی دا ډېر کم سایز هم دی، دې باندې زه دلته شیر کلیک کوم او د دې لینک را کاپي کوم دغلته او راځم په دې ویب سایټ باندې vidsafe.com ویب سایټ دی ما سره، په دې باندې دلته پیسټ کوم. ګورئ دلته به دا لینک پیسټ شي او دغه ویب سایټ خپل سرچ په شروع کړي او دغه ویډیو د یوټیوب څخه به تاسو ته راواخلي. د هغې میوزیک به هم درکړي، یعنې وایس به هم درکړي، آډیو او ویډیو هم به تاسو ته په ډفرنټ سایزز کې به تاسو ته پرووایډ کړي چې هر یو سایز ستاسو لپاره مناسب تاسو غوښته نو هغه سایز به راواخلئ او ځان ته به ډاونلوډ کړئ. په ډېر اسانه او په ایزي طریقې سره به دا ډاونلوډ کېږي او ویډیو کې به فرق هم نه راځي او په هماغه سایز کې به تاسو چې غوښتئ په هماغه طریقه به ډاونلوډ کېږي. وګورئ دغه ویب سایټ چې دی دغه ویډیو ماته راکړه. ګورئ دا یې اډیو سایز دی، میوزیک MP3 او دغه ما سره ویډیو سایز دی. نو هر یو سایز چې ستاسو په کار وي نو هماغه سایز باندې تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. زه راځم ما سره په دغه سایز کې په کار دی، زه دا ډاونلوډ کوم. نو دلته به هم زه ویډیو لږ سټاپ کړم تر څو دا لوډ خپل وکړي او بیا به موږ راشو. دغه ویب سایټ لوډینګ وکړه، زه د ډاونلوډ نو باندې کلیک کوم. ګورئ دا به خپل لوډینګ وکړي، دغه ټیب به په خپله بند شي او ډاونلوډ به سټارټ شي. د خیر ګورئ هغه ټیب په خپله بند شو او دلته ما سره ویډیو ډاونلوډ روان دی. ګورئ هماغه ویډیو دی چې ما لینک راواخیسته دلته مې پیسټ کړ. نو دا ډاونلوډ کېږي. کله چې ډاونلوډ شو زه به ویډیو بیرته تاسو ته سټارټ کوم. وګورئ دغه ویډیو ما سره ډاونلوډ شو دغلته کې. نو کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ دغه ویډیو به تاسو دلته وښیي. راځم دغه فولډر باندې کلیک کوم چې د دې ویډیو هغه فولډر راته خلاص شي. راځم په دې باندې کلیک کوم. وګورئ اوپن کوم او دا به زه تاسو ته پلی هم کوم او ساوند به لږ ښکته کړم تر څو تاسو دغه ویډیو وګورئ چې دا ډاونلوډ شوی دی موږ سره. صحیح ده. هماغه ویډیو دی چې د یوټیوب څخه موږ رااخیستې ده. نو په دغه طریقه کولی شئ ویډیو په اسانۍ شکل سره ډاونلوډ کړئ ځان ته. تاسو به راشئ زموږ یوټیوب چینل ته. په دغه خپل یوټیوب چینل کې به موږ دغه ویډیو تاسو ته اپلوډ کوو او دا به وګورئ او زموږ ویډیو ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ. نور هم انشاءالله دغسې ایزي ټریکس به تاسو ته موږ شیر کوو په دې باندې او زموږ ویډیو باندې خپل کامنټس وکړئ. که چیرې کوم ویډیو کې تاسو مشکل لرئ، کوم ځای کې پرابلم وي تاسو سره، نو زموږ په ویډیو باندې لازمي کمنټ وکړئ، موږ سره شیر کړئ تر څو موږ هغه ویډیو هغه ستاسو هغه مشکل د یو ویډیو په شکل کې تاسو ته حل کړو.